Amjad, who is dressed in black, got first position in the class last year. Amjad چا چې تورې کپړې اغوستې دي تیر کالي په کلاس کې فرست پوزیشن اغستی و. This is the pen which I bought from your shop. دا هغه پن دی کم چې ما ستا د دکان نه اغستی دی. This is the place دا هغه ځای دی at which I found the money. په کم ځای کې یا په کم ځای باندې ما پیسې بیا مونتې وې. Saima is the only girl that knows the truth. Saima واحد جنۍ ده چاته چې حقیقت معلوم دی. یعنی یو خبره به شوي یو کار به شوي هم چاته پته نه وي نو خلک وایي چې یار صرف سایمې ته پته ده. نو موږ به بیا څه وایو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ 5 پوری کړي دي چې په هغې کې بیا مونږه په پروناونز کې ریفلیکسیو پروناون او emphatic pronouns مونږه already په پارټ 5 کې کړي دي. صحیح ده. نن زمونږه د پارټ نمبر 6 او په پارټ نمبر 6 کې به مونږه کوو relative pronouns. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کوئ. صحیح ده. ښه نو راځو مونږه relative pronouns لا. د relative pronouns definition په انګلیش کې داسې کیږي: relative pronoun introduces a clause that describes a noun. د دې مطلب دا دی چې relative pronouns هغه ټکو ته ویل کېږي کم چې موږ ته د یو کلاز په باره کې وایي او هغه کلاز موږ ته د ناون په باره کې وایي. describes a noun چې هغه موږ ته د ناون په باره کې نور انفارمیشن راکوي، د هغې په باره کې نورې خبرې موږ ته کوي. نو دې ته ویل کېږي relative pronoun. صحیح ده. زه انشاءالله اوس تاسو په دې باندې پوهه کوم چې د دې ټولې خبرې مطلب څه دی. اول خو تاسو د دې د ټکي ته وګورئ. relative ویل کېږي رشته دار ته. په انګلیش کې خلک وایي که نه دا زما relative دی، دا زما رشته دار دی. نو د relative pronouns کار دی چې هغه رشته جوړی، تعلق جوړی د یو خبرې یعنی یو کلاز یو خبرې او د ناون په باره کې. د دې دواړو ترمنځ تعلق جوړولو والا ټکو ته ویل کېږي relative pronoun. صحیح ده. ښه اوس اول خو دا وایي چې کلاز څه ته ویل کېږي. صحیح ده. کلاز یو خو یې سنټینس پوره فقره. صحیح ده. کلاز ویل کېږي د سنټینس نه یو درجه لاندې، یعنی هغه پوره یو غټ سنټینس نه وي، د سنټینس یوه حصه وي. صحیح ده. خو هغه هم د ډیرو ټکو نه جوړی، هغې ته ویل کېږي کلاز. صحیح ده. او په کلاز کې به یو سبجیکټ وي او ورسره به ورب هم وي. صحیح ده. نو د دې نه جوړ شي کلاز. د کلاز په انګلیش کې ډیفینیشن داسې کېږي چې like a group of words that contain a subject, so noun or pronoun, خو subject, about which something is being said. یعنی د الفاظو هغه یو ګروپ چې په هغې کې یو سبجیکټ وي، هغه ناون هم کیدی شي هغه پروناون هم کیدی شي. صحیح ده. خو یو سبجیکټ وي about which something is being said، یعنی هغه سبجیکټ چې د هغې په باره کې موږ ته څه خبره شوي چې هغه سبجیکټ مطلب سکار کړي یا ودی یا ویښي یا منډې وهي. صحیح ده. نو یو سبجیکټ او ورسره د هغه کار چې هغه څه کار کړي. نو سبجیکټ خو سبجیکټ شو، هغه چې کم کار کړي نو هغه ورب شو که نه. ورب خو ویل کېږي یو اکشن ته، چا چې یو اکشن کړي نو هغه ورب شي. صحیح ده. یا تاسو په بل الفاظو کې داسې هم ویلی شئ چې کلاز دې ته ویل کېږي چې the doer of the action and a verb. صحیح ده. the doer of the action یعنی یو اکشن چې چا کړي. doer مطلب کوونکی، کم یو کار چې چا کړي هغه، او verb یعنی هغه کم یو کار کړي. صحیح ده. نو هغه کس او هغه کار دواړه چې رایوځي شي نو د هغې نه کلاز جوړ شي. نو دغه کلاز
مونږ ته بیا د یو ناون په باره کې چې کم معلومات راکوي اضافي تفصیلات راکوي مونږ ته نو دې ته ویلی کېږي ریلیټیو پروناون. صحیح ده؟ ښه اوس زه تاسو ته دا خبره ایکسپلین کوم خو اول تاسو هغه ټکي وپېژنئ کم چې ریلیټیو پروناونز دي. صحیح ده؟ نو په ریلیټیو پروناونز کې دا 5 ټکي راځي. صحیح ده؟ who, which, that, whose, whom. دې ټکو ته ویلی کېږي ریلیټیو پروناونز. اوس دا ټکي ډېر زیات اهم دي، ښکاري خو دا ډېر عام غوندې ټکي. صحیح ده؟ خو د دې استعمال ډېر زیات کېږي او ډېر ګران هم کېږي. صحیح ده؟ اکثر پې خلک پوهېږي هم نه، ځینې خلک پکې کنفیوز کېږي. خو انشاءالله زه به تاسو ته دا ټول ایکسپلین کوم. صحیح ده؟ اول خو زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم چې کلاز یعنی یو خبره مونږ ته د ناون په باره کې انفارمیشن څنګه راکوي، د دې خبرې څه مطلب دی. صحیح ده؟ نو یو اگزامپل واخلو. The little boy ran to his father. یو وړوکی هلک یعنی یو ماشوم خپل پلار ته منډې کړلې. صحیح ده؟ دا یو خبره ده. اوس تاسو که دې خبره باندې غور وکئ نو په دې خبره کې موږ ته داسې ډېر زیات انفارمیشن نشته دی، خو یو ماشوم خپل پلار ته منډه کړله. تاسو خپل یو تصویر جوړ کړئ په خپل ذهن کې چې یو ماشوم خپل پلار ته منډې کړلې. صحیح ده؟ په خپل ذهن کې یو تصویر جوړ کړئ. اوس ماشوم خپل پلار ته منډې کړلې نو په دې کې داسې څه خاص دغه نشته، موږ دا نشو ویلی چې هغه پلار د هغه په کوم ځای کې ولاړو، یعنی په غولي کې ولاړو، یعنی په برانډه کې ولاړو، یا په کچن کې ولاړو، یا بهر په ډاګ کې ولاړو. صحیح ده؟ نو موږ ته داسې تصویر کلیر نه دی، خو یو ماشوم خپل پلار ته منډه کړه دا یو خبره ده. نو اوس ګوره چې کله موږ ته یو تصویر کلیر نه دی، صحیح ده، نو دا تصویر موږ ته ریلیټیو پروناون کلیر کوي. دا د ریلیټیو پروناون کار دی چې د دې ناون یعنی په دې کې چې کوم دا ماشوم دی او د هغه یا پلار دی، صحیح ده، د دې پوره موږ تفصیلات راکړي نو هغه به موږ له څوک راکوي، نو هغه به موږ له ریلیټیو پروناونز راکوي. ریلیټیو پروناون به موږ ته دا ټوله خبره واضحه کوي چې ماشوم پلار ته کله منډې کړلې نو د هغه پلار مطلب چېرته ولاړو. صحیح ده؟ نو پوره فقره بیا داسې راځي. ګوره The little boy ran to his father who just came home. ماشوم خپل پلار طرف ته منډې کړلې کم چې اوس کور ته راغی. نو اوس تصویر ګوره کلیر شو. صحیح ده؟ ټوله کم پکچر دی، کم تصویر چې دی هغه موږ ته کلیر شو، ځکه موږ دا وایو چې ماشوم خپل پلار ته منډې کړلې کم چې اوس کور ته راغی. نو موږ اوس په خپل ذهن کې دا تصویر جوړولی شو که نه چې یاره پلار به د هغه ایله اوس په دروازه باندې کور ته راننوتي نو ماشوم به ورته منډې کړي، نو موږ د هغه تصویر کلیر شو. نو دغه شانتي د ریلیټیو پروناون کار دا دی چې موږ ته ټول هر څه کلیر کړي، تفصیلات موږ له نور تفصیلات راکړي، نور معلومات راکړي. صحیح ده؟ زما امید دی چې تاسو به په دې مثال باندې پوه شوي یئ. ښه نو په دې مثال کې تاسو وګورئ په دې کې موږ ریلیټیو پروناون استعمال کو who just came home. نو دغه شانتي ګوره د ریلیټیو پروناون داسې کار جوړیږي. ښه اوس راځو مونږه ریلیټیو پروناونز چې دا کم 5 ریلیټیو پروناونز دی چې د دې کې د هر یو کم یو استعمال دی. صحیح ده؟ ښه اول به مونږ کوو په ریلیټیو پروناونز کې who. د who definition به مونږ داسې کوو. who is used when referring to people in the subject noun phrase. who مونږه اله استعمالو کله چې مونږه د خلکو په باره کې خبره کوو. صحیح ده؟ د پیپل په باره کې خبره کوو، د انسانانو په باره کې خبره کوو، نو په هغه ټایم کې به مونږه هو استعمالو. صحیح ده؟ مثال په طور My neighbor who sold his car gave all the money in charity. زما گاونډي my neighbor ویلی کېږي گاونډي ته. صحیح ده؟ My neighbor who sold his car. زما گاونډي چا چې خپل ګاډی خرڅ کړی و، نو په دې ټیم کې څه راغی؟ who sold his car gave all the money in charity. هغه ټولې پیسې خیراتي ورکړی، یعنی هغه خپل ګاډی خرڅ کړی و او هغه ټولې پیسې خیراتي ورکړلې. صحیح ده؟ مونږ داسې یو خبره کوم. نو ګوره په دې ټیم کې مونږ ریلیټیو پروناون هو استعمال کوو، ځکه چې دا مونږ د یو انسان په باره کې خبره کوو. پیپل
هغه سړی هم کېدی شي هغه ښځه هم کېدی شي صحیح ده خو چې انساني نو په هغه ټایم کې مونږه هو استعمالو نو اوس د اگزامپل کې وګورئ که نه دا فقره داسې جوړیږي د ریلیټیو پروناون کار دا دی مونږ چې په دې کې کم هو استعمال کو نو هغه مونږ ته د ناون کم چې سبجیکټ دی ناون دی صحیح ده هغه څوک دی زمونږ نیبر دی مونږ ته د هغه په باره کې نور انفارمیشن راکوي چې هغه څه کار کړی و صحیح ده ټول پکچر یې راته کلیر کو ټیک ده هغه ټوله خاکه مونږ په خپل ذهن کې جوړولی شو یا تاسو بل مثال واخلئ امجد who is dressed in black got first position in the class last year امجد چا چې تورې کپړې اغوستې دي تیر کالی په کلاس کې فرست پوزیشن اغستی و دا اوس داسې خبره ده صحیح ده نو اوس ګوره په دې کې مونږه هو استعمال کو هو مونږ ته د امجد په باره کې ټوله خبره کوي صحیح ده نو دغه شانتې ګوره دا خبره کېږي په پښتو کې هم مونږ دا ډېر استعمالو که نه عبید د چا پلار چې ډاکټر دی ډېر زیات قابل دی صحیح ده نو دغه شانتې ګوره دا خبره داسې کېږي نو کله چې هم د انسانانو په باره کې مونږ ذکر کوو نو مونږ به بیا هو استعمالو ښه اوس راځو مونږ نیکسټ له وچ استعمالیږي د تھینګز دپاره او د انیملز دپاره یعنی د څیزونو دپاره او د زناورو دپاره د دې نه مخکې خو مونږ هو وکړو که نه هو مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د انسانانو په باره کې خبره کوو په سبجیکټ کې انساني صحیح ده او وچ مونږ هله استعمالو چې مونږ خبره د یو څیز په باره کې کوو یا د یو زناور باره کې کوو صحیح ده نو هغې ته ویل کېږي وچ so which is used when referring to objects in the subject noun phrase which مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د ناون فریز کې د یو object په باره کې خبره کوو د یو سیز په باره کې خبره کوو یا د زناور زناور هم په سیزونو کې راځي که نه انسانان خو نه دي که نه نو په هغه ټایم کې مونږ which استعمالو مثال په طور the car which I drive ګاډی کم چې زه چلوم نو د which مطلب څه دی کم چې د کم چې مطلب this is the pen which I bought from your shop دا هغه پن دی کم چې ما ستا د دکان نه اغستی دی نو په دې ټیم کې بیا مونږه which استعمالو صحیح ده ریلیټیو پروناون which ځکه چې دا خو یو څیز دی که نه یو تھینګ دی صحیح ده پن دی نو دغه شانتې مونږ بیا which استعمالو اوس دلته کې یو خبره بله هم یاد ساتئ چې د which سره بیا preposition هم لګي preposition کم ټکي دي مطلب in on at with دا ټولې preposition دي from نو دغه شانتې د which سره بیا preposition هم لګي صحیح ده مثال په طور that was the day on which I visited my grandmother دا هغه ورځ وه that was the day دا هغه ورځ وه on which I visited my grandmother په کوم ورځ چې ما خپل نیا وزټ کړي وه د هغې طرف ته مې چکر لګولی و هغه مې لیدلي وه صحیح ده هغې سره مې لیدل کړي وو نو بیا به څه راځي on which صحیح ده په کم باندې چې یا په کمه چې نو دغه شانتي د دې په پښتو کې داسې ټکي راځي زه خپل کوشش کوم چې تاسو پرې پوه کړم خو تاسو د دې په استعمال باندې ځان پوه کړئ چې which مونږ په کم ټایم کې استعمالو چې کله مونږ د یو څیز یا مونږ د یو زناور باره کې خبره کوو نو په هغه ټایم کې به مونږ which یادو مونږ وایو که نه دا پیشو نه ده دا ډیره زیاته تیزه ده صحیح ده نو بیا چې کله پیشو راځي نو بیا which is very fast صحیح ده in running چې هغه په منډه کې ډیره زیاته تیزه ده نو دغه شانتي مونږ د دې استعمال کوو یا مثال په طور کله چې مونږ فرض کا د یو ځای باره کې خبره کوو نو په هغه ټایم کې at preposition لګي که نه at مثال په طور this is the place دا هغه ځای دی at which I found the money په کم ځای کې یا په کم ځای باندې ما پیسې بیا مونتې وې دا هغه ځای دی چې په کم ځای باندې ما پیسې بیا مونتې وې نو بیا به څه راځي this is the place at which ځکه چې د ځای دپاره at راځي صحیح ده یا مثال په طور مونږ وایو چې a bank is a place bank یو داسې ځای دی from which you can withdraw money bank
یو داسې ځای دی چې د کم ځای نه ته پیسې راویستی شي. نو بیا به څه راځي from which د کم ځای نه چې د کم نه ته پیسې راویستی شي نو بیا به from which راځي. صحیح ده. نو دغه شانتې مونږه which استعمالو. ښه اوس راځو مونږه next that. That is used as a relative pronoun when referring to people or things. د دې مطلب دا دی چې that هغه relative pronoun دی کم چې مونږه هله استعمالو چې کله مونږه د خلکو او یا د سیزونو په باره کې خبره کوو او یا د زناورو په باره کې خبره کوو. ګوره that یو مجموعه ده د who او د which. who خو هغه و چې کله مونږ د انسانانو په باره کې خبره کوو. which هغه و چې کله مونږ د سیزونو او د زناورو باره کې خبره کوو. that د دې ټولو په باره کې که هغه انساني که هغه زناوري که هغه سیزي. صحیح ده. نو that مونږه استعمالولی شو. تاسو چې په یو فقره کې په کوم ځای کې who استعمالیږي نو تاسو د هغې په ځای باندې that هم استعمالولی شئ. صحیح ده. بالکل یو شانتي معنی نه بدلیږي یو شانتي راځي. یا تاسو په یو فقره کې مثال په طور د زناور باره کې خبره شوي یا د یو سیز باره کې خبره شوي نو تاسو خو which استعمالوئ که نه خو تاسو د هغه which په ځای باندې that هم استعمالوئ او د هغې معنی هم حق شانتي وي. صحیح ده. نو that مونږه د دې دواړو په ځای باندې استعمالو. نو دا خبره په خپل ذهن کې یاد ساتئ که فرض که په ایگزام کې تاسو له داسې فقره راشي چې تاسو ته ووایي چې په دې کې ریلیټیو پروناون استعمال کوئ او په هغې کې یا who استعمالیږي او یا which استعمالیږي او تاسو ته پته نه لګي چې په دې کې زه who استعمال کم او که زه which استعمال کم نو په هغه موقع باندې تاسو that استعمال کوئ ځکه چې that د دواړو دپاره راځي نو هغه بس تاسو مسله حل کړي. صحیح ده. مثال په طور the shoes that I was going to buy پیزار کم چې ما اغوستل غوښتل are out of stock now. هغه اوس out of stock دي یعنی هغه خرڅ شوي دي نور نشته out of stock دي. صحیح ده. نو څنګه موږ وایو پیزار چې کم ما اغوستل غوښتل هغه اوس نشته خرڅ شوي دي ختم شوي دي. نو بیا په دې ټیم کې څه راځي د شوز په باره کې موږ ته دا ریلیټیو پروناون خبره کوي که نه. the shoes that I was going to buy پیزار کم چې ما اغوستل غوښتل. صحیح ده. نو دغه شانتي دا خبره استعمالیږي نو په هغه ټایم کې بیا مونږه that استعمالو. نو شو خو یو سیز دی که نه thing دی. صحیح ده. نو په دې ټایم کې مونږه which هم استعمالولی شو او مونږه that هم استعمالولی شو. صحیح ده. یا مثال په طور انسانان اخلو. صحیح ده. خلق اخلو. مونږ یو خبره کوو چې سایما is the only girl that knows the truth. سایما واحد جنۍ ده چاته چې حقیقت معلوم دی. یعنی یو خبره به شوي یو کار به شوي چاته پته نه نو خلک وایي چې یار صرف سایمې ته پته ده. نو موږ به بیا څه وایو سایما is the only girl. سایما هغه واحد جنۍ ده that knows the truth چاته چې حقیقت معلوم دی. سایما خو یو جنۍ ده که نه نو هغه په people کې راځي نو موږ دلته کې who استعمالولی شو لکه سایما is the only girl who knows the truth. دا فقره هم صحیح ده. سایما واحد جنۍ ده چاته چې حقیقت معلوم دی خو موږ د هو په ځای باندې that هم استعمالولی شو. نو سایما is the only girl that knows the truth. سایما واحد جنۍ ده چاته چې حقیقت معلوم دی. صحیح ده. نو that موږ د هو او د which د دواړو دپاره استعمالولی شو که هغه سړي انسانانې ښځې او که سیزونه یا زناورې. صحیح ده. د هغوی ټولو دپاره that استعمالیږي. د دې نه پس راځي whose. whose is a relative pronoun which is used for possessions. whose هغه یو relative pronoun دی کم چې د possessions دپاره استعمالیږي. possessions مونږ کړي دي already possessive pronouns مونږ کړي دي که نه. possessions ویل کېږي یعنی یو څیز خپلول یعنی مثال په طور دا پن دی که نه دا زما دی so this pen is mine. دې ته possession ویل کېږي خپلول یا yours دا ستا دی تا خپل کړی دی. صحیح ده. نو څوک چې یو څیز اون کوي دې ته ویل کېږي possessions. نو whose همیشه د possessions دپاره راځي. د whose نه موږ ته پته لګي چې یو څیز د چا دی. صحیح ده. نو دغه شانتې بیا موږ دا استعمالو. دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې کله هم په فقره کې whose استعمالیږي نو په هغې پسې به خامخا یو ناون استعمالیږي د یو څیز یا د یو انسان یا د یو زناور په باره کې به خامخا ذکر وي کله چې هم whose استعمال شي. د هغه
د هغې نه پس به یو د انسان نوم وي یا به د یو ځناور نوم وي یا به د یو څیز نوم خامخا وي. د هغې نه بغیر که مونږ هوز استعمال کو، د ناون نه بغیر که مونږ هوز استعمال کو، نو د هغې فقرې هیڅ مطلب نشته دی. نو دا یو پوینټ په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې هوز must be followed by a noun. په هوز پسې به خامخا د یو ناون ذکر وي. صحیح ده؟ مثال په طور مونږ یو فقره وایو چې The house whose door is red. کور د کم دروازه چې سره ده. یعنی مونږ د یو کور په باره کې خبره کوو. کور خو یو څیز دی که نه؟ صحیح ده؟ کله چې مونږ د هغې په باره کې خبره کوو نو مونږ بیا هوز استعمال کو، خو د هغې نه پس بیا مونږ ډور استعمال کو، ځکه چې ډور ناون دی. نو د هوز نه پس مونږ ناون خامخا استعمال کو. تاسو ته ما اوس ووې چې د هوز نه پس په ناون استعمالیږي، د ناون نه بغیر د هغې فقرې هیڅ مطلب نشته. که فرض که مونږ دا فقره داسې ووایو چې The house whose is red. کور چې د هغې سور دی. صحیح ده؟ نو څه شی سور دی د هغې یا سره ده؟ څه شی سره ده؟ مونږ خو د هیڅ څیز په باره کې هم ذکر ونه کو. نو مونږ بیا په دې موقع باندې څه وایو؟ The house whose door is red. کور چې د کم دروازه سره ده، دروازه یې سره ده. صحیح ده؟ نو ډور مونږ هغه ناون استعمال کو. یا مثال په طور دویم یو مثال واخلو. I have a friend whose car is a Honda. زما یو ملګری دی. I have a friend whose car is a Honda. د چا ګاډی چې هونډا دی. نو ګوره په دې کې ریلیټیو پروناون څه استعمال شو؟ هوز. هوز مونږ ته د چا په باره کې وایي؟ د هغه کس په باره کې وایي. زما د هغه ملګري په باره کې ماته نور انفارمیشن راکوي چې زما کم ملګری د چا چې هونډا سیویک ګاډی دی هغه ملګری. صحیح ده؟ نو مونږ ته نور انفارمیشن راکو. نو اوس ګوره په دې کې مونږ د هوز نه پس کار خو ناون دی که نه؟ ناون خو هغه څیز ته ویل کېږي چې noun is the name of place, person or thing or an idea. صحیح ده؟ نو ناون هغې ته ویل کېږي که نه؟ نو مونږ په دې کې د هوز نه پس د کار ذکر وکړو. که فرض که مونږ دا فقره داسې ووایو چې I have a friend whose is a Honda. زما یو ملګری دی د چا سره چې هونډا دی. نو اوس هونډا څه شی دی ورسره؟ مونږ ته خو پوره انفارمیشن میلاو نه شو. هونډا د هغه سره ګاډی کیدی شي، هونډا د هغه سره موټر سایکل کیدی شي، هونډا د هغه سره جنریټر کیدی شي. صحیح ده؟ هونډا خو ډېر څیزونه جوړی. نو مونږ څه یو خاص څیز ذکر ونه کو. نو که فرض که مونږ ووایو چې I have a friend whose car is a Honda. زما یو ملګری دی چې د هغه ګاډی هونډا دی. نو مونږ ته اوس پوره انفارمیشن میلاو شو د دې هوز په وجه باندې. مونږ ته پوره انفارمیشن میلاو شو زما یو ملګری د چا سره چې هونډا ګاډی دی. صحیح ده؟ نو دغه شانتې مونږ هوز استعمالو د چا چې یا چې د چا یا چې د چا سره. صحیح ده؟ په پښتو کې د دې دغه شانتې ټکي راځي. ښه، د دې نه پس راځي whom. whom is the object form of who. whom جوړ شوی دی د who نه. د who object form دی. صحیح ده؟ هلته کې خو who و subject. مونږ د یو انسان په باره کې خبر کوو، د چا په باره کې. نو دلته کې به هغه د object form وي. خو object form دا کله چې مونږ whom ټکي استعمالو نو دا په انګلیش کې زیات فارمل استعمالیږي. فارمل هغې ته ویل کېږي چې په کمې خبره کې ډېر زیات ادبي، احترامي یا سرکاري ژبه وي یا دفتري ژبه وي، هغې ته ویل کېږي فارمل. نو whom ډېر زیات فارمل استعمالیږي. صحیح ده؟ او زیاتر پر ریټن انګلیش کې استعمالیږي. کله چې تاسو لیکل کوئ یا ایسے لیکئ یا چاته خط لیکئ، صحیح ده؟ نو په هغې کې زیاتر استعمالیږي whom. whom د who په ځای باندې استعمالیږي. خو د دې استعمال څنګه کېږي تاسو په دې باندې په خپله ځان پوهئ. که زه تاسو ته یو مثال در کوم. The man with whom I went to school. سړی د چا سره چې زه سکول ته تللی وم. یا The boy who you speak to is my relative. هلک د چا سره چې ته خبرې کې زما رشته دار دی. مونږ دغه شانتې خبره کوو که نه؟ مونږ اکثر وایو که نه د کم کس سره چې ته خبرې کې دا زما رشته دار دی، زما خپلوان دی. صحیح ده؟
نو بیا به څنګه راځي the boy whom you speak to is my relative. هلک د چا سره چې ته خبرې کې هغه زما رشته دار دی. نو بیا سره راځي whom، مطلب په دې فقر کې د دې څه مطلب راغی د چا سره چې the boy whom. نو دغه شانتي دې ته ویل کېږي relative pronouns. ما ته ښه پته ده چې دا ښه ګران دي، په دې کې خلک ډېر زیات کنفیوز کېږي، خو تاسو دا ضروري خبرې په خپل ذهن کې ږدئ چې هو مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د انسانانو باره کې خبره کوو، which مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د سیزونو او یا د زناورو باره کې خبره کوو. that مونږ هله استعمالو که فرض که مونږ د زناورو باره کې خبره کوو، د انسانانو باره کې خبره کوو، یا د سیزونو باره کې خبره کوو، د ټولو دپاره مونږ that استعمالو. صحیح ده؟ نو دغه شانتي مونږ دا ټول ټکي استعمالو. ما ته پته ده چې تاسو به په ذهن کې ډېر زیات کنفیوژن وي، سوالونه به هم وي، خو تاسو په دې خبرو باندې په خپله باندې ځان پوه کړئ. ما خپل پوره کوشش وکړو. صحیح ده؟ د دې نه زیات نور ایکسپلینیشن زه نشم کولی، بیا به ویډیو ډېره زیاته اوږده شي. صحیح ده؟ نو دا و زمونږ نننی لیسن د ریلیټیو پروناونز په باره کې. انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږ demonstrative pronouns کوو. د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي، او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.